چې ستا د دې ملت اصلي بچي او اصلي ساتونکي به د خپلې خاورې د یو یخته په اندازه زیانه دفاع کوي. د ننګرهار ځایي طالب مشران د لالپورې ولسوالۍ صفري نقطې ته تللي وایي تر څو چې طالبان ژوندي وي پاکستان ته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره لاندې کړي. نور حال ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټول مجاهدینو راغلي وه د پاکستان افغان تار یې راوړی لالپورې ولسوالۍ کې د یو خوا تار تېر کړی و د مجاهدینو ورله تار یې ځینې راواخیستې موږ هم ورته راغلي دا ګوره غټې غټې سلاوي ورته راوړي مور شیدې مو څه دوا ورته دغسې خوند په وکړي تار مو ځینې راټول کړئ څنګه ماشاءالله ټول مجاهدین ورته راغلي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د طالب ځواکونو لخوا له پاکستاني ځواکونو هغه سیمې بیرته نیول شوي چې د اشرف غني په وخت کې پاکستان ته پرېښودل شوي وو او هغوی پکې د یو ښوونځي په ګډون ګڼ شمېر پوځي تاسیسات جوړ کړي. طالب مشران همداراز وایي چې له پاکستاني پوځیانو یې اغزن ته راوړی او هغوی تښتېدلي. درنو لیدونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.